أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د ملزم محسن علي نوم دی ولي علي رحمان ساکي عمر زئی لسم کې پرچی ورکړي دارالارقم سکول کې تورمزو کې چې هغه پرچی ورکړي پلار د سکول استاد دی ته د وینا مطابق دی دا وی چې زما ګاډي ته شوکو خو دا چې بار بار مونږ دا خبره کوو چې را د خپل بچو هغه تربیت پکاري دی وی چې ما به د فلمونو میوي قتل فلمونه نه هغه کې ما دا قتل چې را ګاډي چې لکه واغستی شي او نمبر پلیټ به ته بدل کما سړی به ول ما به ته ورځم او ګاډي به زما شي مخکې خدا ذهن نو چې را دا بس کیږي او اک شان چلو کو ابرار نو مې ولي بشیر دستانه دوکلي شاهچي چې واده کړو بچی دي معصومان د په ورځ باندې راغلي د شاهچي تال تک یو ډرایور سره ملو شوی دی هغه ډرایور ته وی چې راته تیز دی او ما واده لري غیله بزم هغه ته چې زه خو پستا په طبيعت نه زم په خپل طبيعت زندوي چې زما په طبيعت نه زم تاسو سره زم بیا بل ډرایور سره خبره کړې دا غاډه خرابو د وی چې زما کوم غاډه خوښ شو دغه لګ د جمعه تر ووت ابرار او هغه سره خبره وشوه دله موبایل نمبر ورکو دولم ورکو دی وی چې ما راوستو دلته کې پلانګو 400 دی علاقه کې به وګرځاو خو زما داسې مکمل او نشو چیرې د ما وشته و ماته گاډي غسته وی بیا ما واپس کې بوته ولته کې مجره امول کې دی ودرې د کیا خواشاته قتل د پریس کپره باندې شهید کوي وسته او بیا دومره زړه لوی زړه چې مړ د شاته سټ تاړولې په خپل ډرایوینګ تناسته او بیا الته کې چیرې مرزو پولیس ناکبندي کړي او هغه وسره مړې مونیو او هغه کې خان پر چور کړه بیا پکې تفتیش زاهد خان ټیم پکې डी पी ओ से जनाब अमजा से डी पकी टीम मुकर्रर कर पाई के दी तफ्तीश सिलसिला की पिज़्ज़ा और कस्टडी में गई के अगर तफ्तीश सिलसिला के नंद के लिए अदालत के बाकायदा कन्फेशन करे दखल जुर्म बगैर से हो बगैर से दर्द खुदा बार बार मुद्दा मैसेज वर्कू कि रखलो बच्चों तक रे पागी वाच सातल दागी मोबाइल कतल اغي ځان سره کې نو لغي تخوبت هول لکه دا اوس خبره د کپلاري د سکول استاد د پوه سره دی کدی لسم کې نو لکه پیسو کا د سکول استاد نه سو یو کوري وجاړ کو دغه بچي یقین ساته چې زړه باندې درد وکي چې هغه معصومانو جړل چې زمون پلار په دې موټر کې چاويشته دي لکه دې خلاله پلارم د دشتنی شعب رو دښمنی په غاړه شو نو کچې دې بچو له موټې ورکول دا واقعي باندې پیخې دي خو بچو ته موټې نور کو چا سره ټیم نشتا خپل کې د دنیوي کارونو په مخ اغستیو چا خپل بچی نه کېرولې د خو د بدتمیز کې لکه دا پکې نشتا دا ګاډي زما خوښ شو جی او دغه کور کې مې ابو تر موټر سایکل هم خو هغه لکه وانه غشته سایکل مې موتی خو ځان به بس نه غرض کا د دې ځاګاډي مې خوښ شنو دا مې دا وسه واقع را نه شو دا فلمونه مې دونه ډېر دغه سره کتلو چې بس هغه مکمل اون مایند را بدل کړو چې سبا مې کول نو ما ته باغ فلمونو پر هغه باندې ښکارېدل چې بس زه داسې لګیم چې یو فلم کې شوټینګ کوم یا بل څه کوم بار سبا دماغ باندې غونه فلمونو پر هغه باندې د دې وجه دا راغلی وکړو څه دې وکړو